قدرمنو له یو خوندورې ناستې سره و تاسو ته مخاطب یم پر ستوني اچولو باندې چغه که څه ته وایي هر یوه باندې ما جلا ناسته درته کړې ده چغه که ده دا تاسو ویناستئ زموږ و مخته پرته ده دا زموږ په سیمه کې یو فولکلوري میوزیک دی زموږ خلک یې غږوي او ډېر په خوند یې غږوي د دې خپل شوقیان دي او خپل استادان دي وایي بدلي ورسره وایي او دا چغه کوي دا ډېر خلک چې راغلي دي دا تاسو ویناستئ د دغه خپل انداز وي خلک راسي کښېني او باقاعده و دې ته غوږ نیسي په دې باندې زموږ د دې سیمې ټول تاریخ چې دی دا پرله اوړي د مینې کیسې د جنګونو کیسې د میړانې کیسې تاریخ جغرافیه دا ګډ زموږ په فولکلور کې خوندي وي او دا زموږ خلک له یو بله سره شریکوي کله چې موږ دغه شان سره اړوو نو زموږ ته د تاریخ زاړه سرکونه په لاس راځي کله داسې خبرې په لاس راسي چې هغه بیا له دغو غاړو په ایسته بل یو ځای هم نه موجوده او زموږ د تاریخ کار راکوي دنیا و دې ته اړه ده چې زموږ فولکلور به ګوري او د تاریخ پوهان دا وایي د قوم تاریخ که راباسې نو د هغه ولسي ادب راوباسه یعنی د خاصو خلکو شاعري نه د عامو خلکو په شاعري کې د ولس ټول نقشونه پراته نو نن دا مرکه تاسو ته وړاندې کوم زما په څنګ کې یو سړی ناست دی ګلداد اکا نومېږي بادسیی دی کاکړ دی او دا بله خواته معبد خان اکا نومېږي دا بیا سیبزی دی دا هم کاکړ دی دواړه د دغې سیمې اوسېدونکي دي دا چیرې چې موږ ناست یو د دغه اوسنی نوم خو په جغرافیایي تقسیم کې کلا سیف الله دی پخوانی د انګریزانو په ریکارډ کې د دې ټولې سیمې نوم ژوب دی یعنی ژوبیان و دې ته ویل کېږي نو دا وخت موږ په ژوب کې ناست یو دا خلک له تاسو سره متعارفه کوم دا ګلداد اکا هم غاړې کوي او معبد خان اکا هم غاړې کوي دا چغه کوي چې دا بیا دا سړی وهي د دغه خپل انداز دی موږ د کاپی رایټ مسله له جوره د میوزیک له تاسو سره نه شریک کوو نو هغه خبرې له تاسو سره شریکوو نو زه دا خلک در سره ګایوم چې دوی په کم شوق باندې د خپل پیغام له یوه کلي بل ته رسوي پخوا دا دستور و بیا به له ملنګانو څخه حال کېدی چې پلانی کلي ته څنګه حال راړه خبرې راړه وطن څنګه وي حالات څنګه وي یا به ملنګ راتلی یا به د چغکباڼي له خولې څخه چې بچا غاړې کولې هغه به یو بل کلي لتلی دا حالونه بیا وړل دا ترانسپورټ دونې نه وي دا یو بل ته تګ راتګ دونې نه وي دا زموږ پخوانۍ ذریعې دي یوه کاکړۍ غاړه ډېره مشهوره ده وایي حال منسته ستا په کلي ملنګان نه دي راغلي نو دا پخپله دا خبره کوي چې پخوا به دا حالونه یو بل دارنګه له خلو څخه اخیستل خصوصا چغک او ملنګ نو د چغکې روایت څه دی نن هم په 2025 کې و تاسو ته مخاطب یم دا زموږ په سیمه کې په بوري کې په ژوب کې په کلاسپلا کې په اندباغ کې هلته کښته په مسخیل کې دا ژوندی دی بیخي روان دی او په دې کې داسې کم روایت چې ژوندی وي له هغه سره بیا دا خبره نه کېږي چې زړې غاړې به خلک وایي په دې کې نوي غاړې جوړېږي نوی ماحول ځایږي د اوس وخت حالات ځایږي یعنی اوس وخت د کیمرې دور دی د موبایل دور دی د سوشل میډیا دور دی نو زموږ فولکلور ته دا شیان هم ننوتي دي دا به هم تاسو اورئ او راستئ زه دغه شیان پر له اړوم او له تاسو سره یې شریکوم دا دوه سندرغاړي فولکلوري سندرغاړي دواړه په یوه شپه په لاس راغلي دي نو له دوی سره یو کوچنۍ ناسته کوو ګلداد اکا ستړی مه سې ګلداد اکا ستا ځای چیرې دی کورنۍ زما کورنۍ ځای په ککرې کلي کې دی پیتاو باتوزي په پیتاو باتوزي کې ستا د پلار نوم حاجي عثمان ښه ستا عمر څو کاله دی زما عمر به دغه 55 تر شپېتو پورې داسې سبق د ویلی دی نه سبق د نه دی ویلی دغه غاړې ستکه د دې شوق څنګه در پورته سوی دی دې شوق دا د معاشرې سره د خلکو سره مثال دا چغه که دا سړي وهله بس ما هم دا شوق راغی چې ما دې سره غاړې کړې وای مثال دا خلق مې یاد کړي وای دا حالات مې یاد کړي وای بس داس په ذهن کې غاړې راتلې مثال یو له بله سره بس بیا مې دا کار شروع یعنی ته دا وایې چې ماحول داسې وایي ډېر خلکو چغه کول ته اورېده اثر دې ځینې واخیست اثر مې ځینې واخیستې بس ورو بیا ما هم دا کار شروع کړی دا غاړې به اوس څونې وخت کېږي چې ته دا غاړې کوې تقریبا په 25 کاله ته 10 پورې داسې 10 کاله کېږي ته غاړې کوې نو ستا به څو غاړې زده وي یاره زما غاړې خو نو داسې ما سمرلګې نه دي خو دا کله به دا خلکو سمرې
چې به ماښام کښېنستم مخکې اوس نه اوس دا ټینس ما ذهن لږ کنځل دغه یې اندازه 10,000 مثال داسې که در اندازه دا که درز اندازه زه در کوم چې به ماښام ما شروع کې بیا د سهار او د څو پورې ما یوه غاړه دوه ورګې نه کوله دا به مهیاته اوس دا مه کړګې ده بل هم مخله راتلاسې دا کوم ګواسې په ګرده شپه د یوه غاړه یعنې معنا دا بل بیا دا ما ته وویل چې یاره ماښام چې کښېنستې زما سودا بنده سوه چې ته ته دا سړی سوري غاړې کوي ته سهاره پورې د کومه غاړه یې وار وکړه د بیا د ورګ نه ده کړي دا به بل درته ویل دا بل به بیا راته ویل ګوره تا غاړې شوې دا ته راوې دا تا څرنګه کوې نو دا ستا په حافظه کې داسې څه کرامات دی دا څنګه کېږي یعنی تا څنګه دا دونې غاړې یادې دي دا خو له شوق سره کار له اندېښنې له سودا سره کار بس موږ دا زده کړګي وي په ذهن کې پټ وي بیا مثال دا هم رایاته اوس به مې دا غاړه وکړل بیا به دا غاړه زما ته سهار یاد دا ما کړې دا دوه ورګ نه کوو دوه وار یې نه کوې نو دا په یوه شپه تا څو غاړې کول 1000 غاړې د کولې 1500 د کولې یاره بس دغه نو 1500 غاړې به کې ځایږي یا به 400 کې ځایږي یا به 600 په شپه کې سوري غاړې ځایږي داسې سمار ما دا په ترتیب تا کولې او یوه غاړه د دویم وار نه کول دا ما دوه وار نه ښه په غاړه کې د ځوانۍ غاړې هم راځي د تاریخ غاړې هم راځي د مړانې غاړې هم راځي تا چی ډېرې کړي دا خو ما د خلکو ته کتل چې مثال سپین ږیري خلک به ناست بیا ما داسې پخوانی تاریخي د مثال د سپین ږیرو دا غاړې کوي صحیح دی چې بیا دا لاړل بیا به نو دا ځوانان را پاته سو هغه بیا دا بل اندېښنه وله د ځوانۍ مثال دی یا زما خو نو خو په شعري کوله بیا به مو دا غاړې کوله یعنی معول ته به د کتل محفل ته به د کتل بیا به د اثر ځینې اخیستل بیا به دا اخیستل د سپین ږیرو په مخ کې مثال ما دا کار نه کوه اچھا چې مثال زه داسې غاړه وکړم چې هغه سپین ږیري خلک د هغو سره دا شی واره نه ورته خوښ ما لالي اکا غغولی د بوري مشهوره چغکباڼه یم وي او غاړې هم په خپله کولې هغه یو ورځ ما ته ویلي ول زما تر 10,000 زیاتې غاړې زده دي هغه هم دا کمال درلودی چې یوه غاړه زه دویم وار څه کوي زه روغ هفته په کلي کې تېره کړم په ګرده هفته بیا هغه غاړه نه کوم بل چې مې د یو چا کره وویله سهار م بیا د بل ځای شپه ده رئیس مې ویلي دی هغه مې نه کوله نو دا کمال خو دلته په تا کې هم هغه رنګه موجود دی بس دا قدر له ما سره وایي مسمار ما دا نه و چې ما بسمرلګي مسمار نه دی راته معلوم دا خلک به راته ناست ول بس بیا به یو چا به زما سودا کې باندې شتې ته دی سوري که درد پوښتنه دا ده چې داسې سړی چې له هغه څخه تا اثر واخیستی نوم یې ستی لی چې هغه کوله لی غاړې کولې هغه سړي چې ما ته وایي زما ستا په ځواني کې خوند درکاوی چې یاره ما د رنګه غاړې کړي وای دا سړي رنګه هغه څوک وي هغه شفیق وي ولی احمد وي مثال دا د سپین ږیري غاړچیان ول دا ژوندي دي که مړه دي دا مړه دي له دغو ته اثر واخیستی دغو زه خو به دور کاوی ما هم سره تراس دا شروع بله پوښتنه ده ګلداد اکا دا کم کار چې ته کوې دا په شوق کوې کې په معاوضه کوې پیسې له خلکو غواړي که نه غواړي یا دا په شوق کوې نه دا شی په موږ کې نشته دا نسته دا له ما ګښه مثال دا اوس دا کار اوس شروع قدرمنو اورئ دا خبره نوټه واستئ دا شوقیان دي دا په پیسو نه بدل وایي نه محفل ته راځي دا په شوق راغلی دی زه په شوق راغلی یم اورم یې دی په شوق غاړې کوي په پیسو دا کار نه کېږي دا ما ودې ناصر خان ته ویل مال ډېر حیا راځي سته په ما پیسې څه دا پیسې څول بل شی دی نه ته څولو خبره نه کوم څولو خو ځوانان ناست دي خوند ورکړي شی در راته هغه خو ګټه نه کوم هغه پیسې چې ځینې خلک غواړي هغه خو ته نه کوې دا هم نه کوم دا ملیانه ده خوښ ښه اوس نو د اتڼ غاړې هم کوې ټپې هم کوې کږې غاړې هم کوې کاکړۍ غاړې هم کوې دا د ګردې زده دي درته وي کې دغه ګردې دي دا ګردې دي دا به نیمه به ډېرې به پاتې وي ګښه اچھا مثال ما به نوي کړګي دا خو دوه ولو مثال ما غاړې ګرد نه کې ځای دی ښه او څنګه اوس بیا دا ټنزه سپین ږیری یم د پخوا غاړې که دا هغه حافظه زه امید نشته هغه کار نه کوي دا شی محسوسوي چې دا غاړې ختمیږي که دا به رواني دا به نه ختمیږي څه وایه یاره دا به رواني نه ختمیږي دا به نشي ختم دا به خامخا دا محفلونه به دغسې رواني غړچیان پیدا کړي ښه غړچیان پیدا نو دا نوي نسل ته دا ځوانان چې تا اوري ته څه وایه ستا کوم پیغام ورسوي ځوانان څه وکړي د خپل علاقې دپاره د وطن دپاره دا غاړې راټولې کړي خوندي یې کړي یو بل ته یې ورسوي خوند دا ورته وایي چې ورور دا خو د پښتانه مثال یو سروز دی دا چې مثال ویښه دی ښه
خو نو دا کوي زده کړې وایي کاسته ورو زه خو زیاته سپین ږیری نه یم د کار ورو زیاته زما ځای ونیسوي زه زیاته نه یم د کار ورو ځوانان شته چې دا کار کوي خامخا نو ستا ځوانان ستا غړچیان نور مطلب دا سلسله بندېدو ته نه ده روانه صرف دا که دا هغه دا ټیم دوی په طرز نه وي سره پوه بس اوس مې سوکه به زده کړي سوکه به ورسره پوهېږي نو غړچیان وي زه یم بیا نور غړچیان غاړې کوي ډېر خوند یې وکړي ګلداد اکا معبد خان اکا ته مخ راګرځو معبد خان اکا ستړی مه سې خوار مه سې جوړې تکړه ستا د پلار نوم څه دی دین احمد دین احمد ته چیرې زو کړی په سیبزیک کې ستا عمر څو کاله دی زما عمر په دا شپېته کې روان دی کې روان دی زده کړه د کړې د تعلیم د ستا دا غاړې سته کوې په دا محفل کې دا له څونې زمانې زه کوې دا به دا درس 15 کاله کېږي درس 15 کاله نو څو غاړې به د زده یې یاره خو سمار یې نه کېږي اندازه در کوي هو څونې دا 10,000 11,000 دا به ستا زده یي دا زما په ذهن کې دلته جاري دي کږې غاړې د زده دي هو اتڼ غاړې دم زده دي هو بالکل ټپې دم زده دي دا ګډ دي کوي هند سیارجان هند وزیر ادم درخانۍ غ فتح خان او رابعه غ دا د ګډ دي زده دي نو اوریدونکو دا کمال دی نقلونه سوق جوړ شوي دي او دا کیسې اوس هم شته دغه وایي روایت د روایت کیسه روانه یعنی یو چا واورېده بل نسل ته دا رنګه انتقال کیږي ښه بل داسې په محفل کې چې ته غاړې کوې یعنی په ټوله شپه چې ته غاړې وکړې داسې واری خو به نه راغلی چې یوه غاړه به ته دویم وار کوې که خطا سو نو هغه خو خطا جنکنې ځای نه راوړم اچھا په خطای قدر یې روا داسې چورت ورته وایي چې اوس دا غاړه کوم دا بس هلته چې غاړه چې هغه که راګرځي ما دلته بله ورته جوړه کړې وي زړې غاړې بس نو دا به کوم هغه په شایله کوم دا اوس تا څنګه دا راوښیه تا په خپله علاقه کې د اثر څنګه واخیستی دا پخوا سپین ږیري غاړچیانو دا سپین ږیري به ناستو دوی به چغه کوله شفیق به څه یی ولی احمد صاحب څه یی کریم محمد څه یی دا درې راتله چې هغه بس موږ یې شوق درلود چې یاره دوی مه وایي موږ هم کړي ګولې بس دلته غاړه جبې کړي په کوټه کې یې کړي هلته له هغې چغې سره کړي بس شروع هم کړي بیا دوی راته ناست موږ ورسره کولې دا ګوا ستا استادان دي هو له شفیق سره هم ما وکړې له ولی احمد اکا سره هم ما وکړې له کریم سره ما وکړې بیا دوی راته ناست بیا زه ګشته سولم ولد سولم زړور سولم بیا مو سره کولې دغه له ګلداد اکا چې پوښتنه وکړه چې دا ستا استادان دغه کسان دي ګلداد اکا هم دغسې دي نه دا محفلونو چې ته ځې پیسې خو نه غواړې په پیسو موږ غوټ وټې کړي دوی په خپل مراد راڅیز کړي په جیب کې راواچي نور چې دوی په اډر دوی موږ غواړي له 15,000 در کوم موږ اداره ته خوندې هغه نه غواړي په شوق باندې شوق ورځم بیا په شوق راځم په شوق باندې راځي معبد خان اکا زموږ په علاقه کې غاړې جوړیږي ته د زړې غاړې کوې که نوي هم اوس دا ځوانان چې نو نوي هم خلکو جوړ کړي دي هغه هم کوو پخوانۍ زړې بیا سپین ږیري راشي موږ هغه غواړو موږ هغه ورته وکړو د سیرجان ټپه ورته وایي د غونډک ټپه ورته وایي د سالو ټپه ورته وایي د لونګ ټپه ورته وایي بیا د ادن خان د خانې ورته وایي د کټاغه ورته وایي بیا چې هغه د سپین ږیري څوکه چې بیا د ځوانانو ته د خپل ماحول ورایات کو د هی مستۍ ټیم د شوق ټیم دا د نجونو غاړه غواړي ښې چټې غاړې وا محفل ته ګورئ بیا اثر اخلي که ځوانانو د ځوانۍ غاړې که سپین ږیري خوشحاله کوو سپین ږیري څوکه چې دی ووتل یا موږ د دې نه بیا د انځور کار کوو بیا خوشحالي ور جوړوو دا خو ډېره ښه خبره ده زما په ذهن کې دا خبره ګرځي یعنی ته دا محسوسوې چې دا فولکلور دا غاړې او چغکه دا به ختم شي که به روانه دا په کلي کې زموږ د سیبزي په کلي کې کم پرلستي کې لکه دا قدر ځوان چې دی دا اوس موږ په شروع کړي دي دوی کوي غټ محفل نشي تلای اچھا شرموږي زړه نشي کولای بیا موږ ورسره یو بس بیا نو دوی را سره کوشش را سره کوي موږ ورته نه شي زربایجان غاړه موږ کو چپ وزن موږ کو بس دوی سره روان دي شاله خو زده کوي ته دا وایي چې دا نه پاتې روان دی دا نه پر مخ روان دي پر مخ روان غاړې هم نوي جوړېږي او نوي جوړېږي هغه بیا تاسو زده کواستی بیا یې کواستی دوی نوي یاري ځوانان کې موږ غاړې کوو د دې څه اثر د دې څه اثر دی یعنی غاړې اوس نوي جوړې شوي دي تا څنګه زده کې بیا یو دم نو به دوی چا سره بې مجلس غاړې به زده کړي بس موږ به واورېدو په موبایل کې په موبایل کې په چغه کې به راغېږي بس موږ به واورېدو دوی به راشوی موږ به کولې بس زیاته بیا زموږ له ذهنه نه وتلې ناصر جوګزی ته څه وایې
ته هم غږوو. ګوره ناصر جوګیزی چې دی د محفلونو جوړونکی دی، نو دا هم در سره شریکوم. دا کمې سلسلې چې رواني په کلاسپلا کې په دې کې د ناصر جوګیزي ډیر لوی لاس دی، نو موږ نن له ده سره هم دغه خبره شریکوو چې دی څه وایي. سر چې دغه ډیر ښه هنر دی او ډیر د شوق زموږ نیکهګانو او ور نیکهګانو او ډیر پیشنی هنر دی. نو پیغام دا ورکوم چې موږ دا باید دا هنر زمندی وساتو، دا پر زمندی بڼه راولو چې دا چې دی دا چې زموږ د کم تاریخي غاړې دي لکه د چې بیان کړل د مستک نیکه غه یا د پالي خوستی غه یا د نور غه شیرجان غه او چې کوم یا د شاهجهان غه یا د نور داسې سپین ږیري چې کوم هغه تاریخي خلک چې کوم دي د انګریز د ټیمه څخه، نو هغه ټوټل په دغه کیس کې دي په دغه غاړه کې دا موږ زمندي ساتل غواړو. دا د ډیر غټ هنر دی. زه دا وایم چې دا باید دا ځوانان ته منتقل شي چې دا ځوانان یې هم زده کړي او اوس ماشاءالله ډیر ښو ځوانان زده کړي ده. زه خپله اورېدونکو لیدونکو ته دا پیغام ورکوم چې دا هنر چې دی دا باید دا دی چې موږ دوی ته لږ ډاډ ورکړو، لږ حوصله ورکړو. دوی خو نه پیسې غواړي نه څه غواړي، خالی یو شوق دی، عزت غواړي، خپل ګرانۍ مینه او محبت غواړي. نو کژې غاړي کې ډېره غټه معنا د مقصد دی، نو هغه په دغه زموږ نوي نسل ته په دې شي باندې موږ منتقل کولی شو. لکه څنګه ګلداد اکا چې دی یا محبت خان چې دی یا قادر چغه کوي، نو دا نوي نسل ته شفټینګ روان دی. نو دا باید دا دی چې موږ دا خپل رسم رواج خپل هنر خپل دغه ثقافت دا هیر نکو. ډیره مننه سر. ډیره مننه. قدرمنو دا زما ملګري د چغه کې چې کوم چغکباڼي یا سندرغاړي دا مې ټول در سره شریک کړل. دا شی به نه وایستی یا به دا نه محسوسواستی چې دا ختمېدونکی دی. دا زه په سترګو وینم چې دا پراخیږي، ختمیږي نه. نه چغه ختمیږي، نه غاړې ختمیږي، نه محفلونه ختمیږي. دا خلکو په خپلو غوږو واورېدل او دا سلسله روانه ده چې زما نیکهګانو کولې هغه اوس یې نمسیان کوي. زموږ چې کومې غاړې کو هغه به زموږ نمسیانو ته دغه رنګه رواني، بلکې اوس سورسز ډېر زیات سوي دي. د موبایل دور دی، هر چا ته رسېږي، شوق یې نور ډېرېږي. نو زما دا یقین دی چې دا پر کمبود نه دی رواني، دا د پراخۍ پر خوا رواني دی او دا سلسله به دغه رنګه روانه وي. په دعاو کې مه یاد ساتئ. خوشحاله اوسئ.